یخش تلویزیون که درمانه لیدون که اوریدون که خپیگم خو نپیگم په دغه خپرونه کې میږي میز جوړ کړای دی چې وکیل صاحب عمر وخته خو چې چلی صاحب یادونه ونه کړه چې میږ که خیر وي میز لاري خو خیر دای سود د میږ د سر تسرا کی زکه داغه میږ په دند خاطر روخ یادونه ونه کړه یس که خیر وي میږ داسې وکیل وخته دی چې یې تارای ګول یې نوم دی وطن ته خدمت کړای دی روبشي دنه د میږ پښتنه کړای به تو سه مخمخی میکسرا تلفین کرایشه www مخیزیا www تلفین شمیره السلام علیکم السلام علیکم یا تکلیف خویه برای ولا په خیر روغله زده یره خدید معلومات ورکما چې کدرمن لیدون که ویدون که مستقیما میکس راډی کنی وایشي تلفین شمیره چې ویني صفر وسو ننوي وړه ننوي په باندې میکس را تماس نیوایشي وکیل صاحب نه کینی پښتنه لري تاسو مستقیما وسره گدای شي وکیل صاحب ترای ګل اول خطوط اخر اغلاست یم چې میګ بلنه دومنه لای زکات خدا سره مصرف سړای انځر ګل د زونه جوړ کړای به خي برېکنه مننه دنه کم چا زیر شوه ډیره مننه تاسو نو مننه چې ما ته وخت راکړو او چې د خپل زړه بړاس د قدرمنو دوستانو سره شریک کړم او تاسو نه ډیره مننه چې په وخت ما ته هر څه برابر کړ دي او چې زه خلکو سره خبرې وکړم له خیر سره مننه کوم وکیل صاحب ترای ګل روبشم وی پښتنه ته چې د خلک زنه داسې شکایت کو چې وکیل صاحب هغه ورته په وخت کې خلور ته چړپاوله چې رایا موته روکي یوس که خیر وي چې تلفین سکی تلفین نو خولي چې دفتر ته ورشي یا چې خبیا ولای دا کا غونډای دو یا چې مکتب سی واخ نه روکي دا کی سای کی ما پراکی کوت ماری والله سپینه خبره ده باندې کې انصر صاحب ډیره ښه خبره ده اشاره وکړه خبره ده چې خلک مې پازوي دي څوک تسجیلي غواړي او له خیر سره څوک پاسپورټونه غواړي د چا بندیان دي او څوک اقتصادي وضعیت ځنه خو کرسي نه غواړي او ځنې بیا وایي چې ما خارج ته ولېږه ځنې وایي چې په شبخانه کې مې مریضان دي له خیر سره دغه اقتصادي کومک را سره وکړه ځینې بیا وایي چې راشه له خیر سره په خوست کې یوه ګوته ځای نه لرم ما ته داسې ځای سرپناه ځای پیدا تر دغه ځای پورې مور کړم وایم تلیفون مې بند وي بس نو خو یوه ورځ وي دوه ورځې وي په دې خلکو باندې څوک رسېږي نه ګرباون د نه ځکه دا نه خلک سره چا واس نه رسېږي ځکه چې دومره تلیفونونه چې وخولی نو خو په وخت کې چې خوله ورته چړپوله چې زه به داسې خدمت کوم دا په فکر کې نه ونیولي چې د خلکو د پوره به بیا زه خدمت وکړم ای وروره دا مې په فکر کې نیولي خو مقصد اصلي مشکل دلته دی چې زه نه ورته رسېږم هلته زه په مرکز کې د خلکو سره خبرې وکړم او که زه بس بوټونه وباسم په پښو پیر له پښو وزارت ته او دی وزارت ته تخته مننه دنه کومه ځکه تا داسې یې چې خدمات ډېر کړی دی ځکه چې داند سترګه نشي سره پټولی ځکه چې تلیفون دا بند وي دفتر تاسې نه در پرېږدي چا غاګه نه وروي خو دا معلوم خدمات دی ښکلی خدمات یې ډېر کړی دی قدرمنه که دلته ووایي چې د وکیلت کې د څومره تنخوا و ګټه کې شته که نه شته کې والله سپینه خبره درته وکړم چندان تنخوا مې نه ده یو 8000 افغانۍ راکوي نو بس که دومره ګذاره شي 8000 خو ډېر کوي څنګه بوډیګارډ یې ځون سره ګرځاوي چې ته خپل ځون پوسوتې والله یو 15 نفره شته 15 د 15 ته به وکیل صاحب ترای ګل څومره تنخوا ورکوي والله بعضې خلک دي چې دغه فرق لري که نه ځینو ته 15000 افغانۍ ورکوم د میاشتې او چا ته 1000 روپۍ ورکوم د خیر څه خو 15000 افغانۍ چې 15 کسونو ته ورکوي تو تنخوا خو پکې لوړه شوه دغه خلکو ته دغه ماړی دغه چرګ دغه موټر چې دا تېر شیشې موټر اول خو پولیسو ته ډارېږئ نه چې بیا ودروي بیا ورته وایي چې موږ پېژنې که نه خو داسې څه پیدونه شول چې د خوله ته یې کم ډېر کړو چې پېژنم ده نو خو ورته ډارېږه خو چې میږه دغه وظیفه د پولیسو سره هم سترګې خړولې دا نره پیسې بیا یې څه شي نه پیدا کول تنخوا ته په پولیسو کې لوړه وایم چې ښه خبره دې وکړه دماغ په زړه خبره دې وکړه نوره پیسې خو دغسې خلک راځي که نه بس برید را ته توایي خوا دی خوا نه برید خو کوي مکمل ورځ به دا برید نازده ته وخېرم که ریپای روکوې
وایم چې پارک لري بریتو ښورول هم پارک لري داسې نه ده چې ته ډېره ورځ بریتونه داسې کوي او بیا جوب ته لاس کوي په میز باندې درته اچوي له خیر سره خو یعنې رشوتونه او خولوی بله خبره دا ده رشوت څوک اخلي د خدمت بله خبره دا ده انانسر صاحب چې بعضو دا د خارجه شرکتونو سره یا د خارجه وزارتونو سره کله کله هلو غږ وکړم دا په دا معنا چې نه چاته نه کور کوي خپل وطن ته خو کور کوي نه ګوتشویی تایا کوي وایم چې خپل وطن ته اول خدمت کوم او له خیر سره د ځان د یوې قطرې اونې په بدل کې وایم چې خدمت کومه دا خو کومه خبره نه ده دا خو کوم څه نه دي وروره بس نو چې خدمت ونه کړم او پیسې له خیر سره نو خو ډېر مصرفونه مې پې وشول مصرفونه مې پې وشول بس ترای ګوله مننه دې نه کوم وکیل صاحب ترای ګول چې روغ له خپل خدمات ته خلکو ته وښیو چې څومره خدمات ته کړی قدرمنې نیک څه څه باید دې نه دله متوجه شي چې نیک څه څه داسې خلکو ته رایه ورکړي چې وطن د پوره یو ولس د پوره خدمات وکړو که دا نمونه خلکو ته رایه ورکړئ کسان د تلفین خو څه کوي چې تو څه جبره روپۍ وښکلې نه وي باید نیک څه په دغه تو نه ښیم وایم چې زما توهین کوي او قدیمه مسؤلیت خلکو ته کوي ای تو کورونه ورته ښیم ترای ګل ای تو کورونه ورته ښیم چې څومره کورونه د کړي دي څومره به وکړې قدرمنه تو څه ډېر دقیق یې اوسېږئ دا رایې چې هر چا ته ورکوئ داسې سړي ته رایه ورکوئ چې په د ملت په وطن یې زړه بدېږي دا که خیر وي داسې وکیلونو ته دا زنه وکیلونو ته چې رایه ورکوئ بس خو که خیر وي په کیر کې په خینه کې چې څه وچه ماړی تو څه سره بیا به دې ته یایي چې هغه ولګوي خو که خیر وي وچه دود